زه فقط د سیلاب په باره کې وایم چې یقین وکړئ چې پرون نه زه داسې یم د پرون نه صفر کته لږ اوبه وڅښم چې ډېر زیات خفه یم ځکه په لر او بر وطن کې سیلاب راغلی او یو سیلاب خو ډېره تبعیه کړې ځکه د پښتون خو بله سرمایه نشته دی همدغه یو کاروبار یو روزګار یو کور هغه هم چې سیلاب یوځو نو بیا به چېرته ځي زه فقط هغه 15 کسان چې هغه په سیلاب کې بند او په کاڼي وانې ولاړ دي تاسې ماته ووایه دغه څوک چې وایي چې پاک آرمي او پاکستان ایټم بم لري او سوپر پاور د نمبر 1 انټلیجن ادارې دي څه شو ستاسې انټلیجن ادارې څه شو ستاسې ایټم بم چې خپل یو 15 کسان هغه نشي بچاولی خپل 15 کسان په دغه ولاړې په کاڼي وانې که په نور دنیا کې بېادبي د ډېره مافي او سپی داسې ودرېږي څومره تیارې او څومره هلیکاپټر ورپسې راوچت شي او افغانستان وګورئ 2 قدمو کې دا 15 کاله په موږ جنګ دی خو بیا هم د خپلو خلکو دپاره که هغه مات ګوټ حالات هم دی بیا هم تیاره راځي او دغه اوچتوي نو شرم پکار دی پاکستان د پاکستان عیسای ته د پاکستان پوسټ ته د پاکستان پنجاب ته دا شرم پکار دی او زه یو خبره کوم چې دا 15 کسان چې هلته ولاړ دي په دې کاڼي وانې او 15 واړه شهیدان شو اقربانان ولکه د پاکستان میډیا دا مو چې دا شهیدان شو او مرګ پټان مرګ ځکه پټان پښتون ته صرف د دهشتګردۍ او د خرڅولو پروګرام دی نو دغه 15 کسان چې ورشي د یو بل پښتنه کوم د یو سپینګری ویډیو ده په 2010 کې همدغه آیسای همدغه پاکستان فوج څلور دي کې 15 ځامن ورکړي هغه څونه به تاسو وګورئ په میډیا کې شته ویډیوګانې شته دي نو تاسو راشي په دغه 15 کسان خو شهیدان شو لاړو اقل هغه څلور کسان چې دغه پلار ورکتي او په سپینه کې دلته چې و چې زما دغه زامن دي او بالکل را سره کته مو سره نشم او زمانه ورته بیرابانه دي پاکستان فوج غیب کړی دي خو پښتونه دا ټول خبره مې د په دې میډیا کوله ټول خبره زما رښتیا شوي تاسو مې چې دا پاکستان تاسو نه تاسو پاکستاني نه سئ تاسو صرف د دې لپاره ساتل چې په دنیا باندې خرڅ کی نن په پنجاب کې زه به تاسو ویډیو خو په پنجاب کې اوس په ورکیږي او یو پنجابي چودري لسپیکر په دغه لګولې دی په سولکی باندې دا مخکینی ویډیو ده او وایي چې همارا کته ګم هو گیا مګر په خیبر پختونخوا کې په خطه وطن کې زما په زرهاو پښتانه افغانان د وجل کېږي او د دې فوج د لاسه وجل کېږي دا تاسو نه کاته د سواد کسان 11 کسان مونږ کاته چې هغه مخکې موده کې د قولې لګي کار کوي چې ته راواته مړي راواته نو خبره داره چې دا هغه سپینګیره چې هغه د باجوړ خويندې مېندې چې په سرکونو راوتی د هغې زامن ورک دي د هغې ورونه ورک دي هغه لپاره تاسو باید نور مبارزه وکړئ او د دې نه تیر شي نه ولکه پاکستان ایټم بم لري نه ولکه سوپر پاوري نه ولکه د دنیا نمبر 1 انټلیجن ادارې پاپړ دی او سیمربانه دال دي ما تاسو سره کله مخکې ویل چې پاکستان ایټم بم نه لري دا دروغ دي دا په دروغ باندې جوړ یو ملک دی دغه ایټم بم ولی ترکی نه جوړي چې اسلامي ملک د پاکستان ډېر اقتصاد مکمل دی ولی سعودي عرب نه جوړي ولی کویت نه جوړي ولی بل ملک نه جوړي چې تیل مسره دي پیسې مسره دي او پاکستان د ایټم بم جوړ خدا چا جوړ کو خو امریکای جوړ کړي او نقلي شی د جوړ کو او زما پښتون ته پخله کې دا ورچولې دي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله پاک او زنده باد او سیمه شاه امیر او بادامیر په دیوانه ترانو باندې غولولې دي نه ساوګره تبوی بربادي کیږي دغه څنګه انټلیجنت پاکستان انټلیجنت ادارې دي چې دغه دومره پوج کې 15 ساعت په یو کاڼي باندې یا 4 ساعت په یو کاڼي باندې 15 انسانان دا پښتون او دغه ته پرېږده مسلمانان دي انسانان دي هغه ته ولاړ دا وطن راځي قسنې د سره دا کار وکړو چې پښتون ستا حیثیت دلته دا دی تاسو مخکې ما ویل چې تاسو حیثیت په پاکستان کې د بېادبي د ډېر ما په خبره کېږي نه ما په خبر باندې د کلندر دی د بورډ تاکال د کلندر دی چې بس ورله وخه جو کولی کا نو خبره ده چې موږ سره ډېر خپایو که په سواد کې وي که په ملکن کې وي که په دیر کې وي که په هر ځای کې سیلاب زموږ بې ګناه مسلمانان رونه زموږ وینه استئ زموږ افغانان استئ زموږ پښتانه استئ موږ که کله هم تاسې د کابل په درد باندې خفه شوئ د کابل په درد باندې بیا به سواد کې امن او که کله منګه د سواد من خو د سره همیشه دا کړی چې موږ همیشه ستاسې په درد باندې خفه کېږو که کله من کابل د سواد په درد باندې خفه شو بیا به امن او دغه به وي ځکه موږ دا د څنګه اولاد دا درد اچولی دی چې موږ او تاسې بې اتفاقه کړي وو موږ او تاسې یو بل ته کنځلې او بدې ردې ویو یو بل ته توهینونه کوو د چا په سر د پنجابي پوج په سر د امریکایانو قانوني چې د پاکستان په سر باندې تاسې موږ ته کنځلې او بدې ردې نن تاسو ته خپل حیثیت معلوم شو موږ د سره خپای ورونو موږ د سینه منافقت په تاسو دا خبرې کوو ولې چې موږ همیشه د کسخانې په بمونو جوړلې دي باید تاسو د افغانستان په درد باندې ودرېږئ خد نظام بدل شو د اشرف غني صاحب تاسو څه شی په لاس راځل په دې فیسبوکونو راتلی چې ورو ملي اردو ختمه شو ډانسونه کول چې کول نن که زما ملي اردو پاتې وي قسم په خدای چې هم دا ستا مضبوط د کابل مضبوطوالی چې دی د ښکته پښتنو دا ستاسې مضبوطوالی دی تر څو پورې چې افغانستان یو مضبوط یو نظامي حسابه یا اقتصادي لحاظه مضبوط شوی نه ته هېڅکله ولاکې مضبوط شي ځکه ستا د پلار نیکه وطن چې دی هغه افغانستان دی پاکستان نه دی دا ټک نه خوا پاکستان دی دا دې خوا ټوله یوه خاوره ده نو د کرکټ خبرې وې ډېره بخښنه غواړم چې زما نه خبرې بله کوم خفه شو په دا سیلابونو او بس موږ همدا سندره لګولي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې ما خپل تاریخ هېر کړی
ما خپل افغانیت تیر کړی، ما خپل پښتو یې کړې ده او د قاضي اعظم او د اقبال او د راجا سنگ پسې روان یم، نو خامخا به تباه کېږم او بربادېږم به. په الله سپارم افغانستان ته ښه بری غواړو. د سریلانکا په خلاف باندې انشاءالله دا میش ګټل کېږي. تاسو ټول دعا کوئ لر او بر افغانان الله تعالی دې په ټول دغه د عذاب نه نور موږ تاسې وساتي. دا کوم د سیلاب عذاب چې دی چې ډېر بې ګناه زموږ پښتانه افغانان پکې لاړه د منځه او کاروبارونه هر شي ختم شو. پښتون خو ماته معلوم دي چې همدغه سرمایه ده. الله دې نور رحم وکړي. ښه وخت ولرئ. دعا کوئ افغانستان ته. افغانستان زنده باد. لر او بر یو افغان زنده باد. افغانستان درې رنګه ملي بیرغ زنده باد. زموږ د کرکټ ټیم